السلام علیکم د شال نیوز ګرانو لیدونکو زه جاوید ملنګ یم او دا مهال په خیبر پښتونخوا بردیر میتراوړه کې موجود یم. قدرمنو لیدونکو میتراوړه یو ډېره ښکلې ښایسته علاقه ده. دا تقریبا د خګرام نه په 10 کیلومتره فاصله کې ده. دلته د ځایي خلکو امبولانس اخیستی دی، د هغې افتتاح به کېږي. د خلکو سره به خبرې کوو چې ولې په دې مجبوره شو چې په خپله امبولانس واخیستو. راسره اوسئ. د خیبر پښتونخوا بردیر ښکلي سیمې کارو درې میتراوړې ویلفیر ارګنایزیشن لخوا په شخصي او ذاتي لګښت د علاقې د خدمت لپاره یو امبولانس واخیستل شو. په دغه اړه په کارو دره میتراوړه کې د امبولانس د پرانیستې یوه درنه دستوره راجوړه شوې وه. دغې دستوره کې د علاقې د مشرانو او زلمو ترڅنګ ګڼ شمېر سیاسي او سماجي خلکو هم ګډون کړی و. په دغه دستوره کې د علاقې د خدمت او شخړو د حل لپاره د ځوانانو یو اصلاحي جرګه هم راجوړه شوې وه. په یاده دستوره کې د علاقې په بېوسه کورنیو د جامو ګنډلو ماشینان هم وویشل شو. دغې دستورې ته راغلي زلمي مدني فعال طاهر شمس شال نیوز ته وویل: صاحب زه طاهر شمس یم. نن چې مونږ کوم پروګرام له راغلي یو نو یقینا د داد ستاینې لایق دي دا خلک د دې علاقې باشندگان چې دوی په خپل اپنے مدد آپ کې تحت امبولانس اغستی دی، ټریکټر یې اغستی دی، د هیلث ایجوکیشن او په انفراسټرکچر باندې کار کوي، خپل علاقه ډیولپ کوي. ستونزې خو د علاقې ډېرې زیاتې دي ځکه چې دلته د سرکار د وسایل د سره سنوم نشته. مسایل چې څومره دي د هغې انبار دی، په هغې باندې دوی په خپله کار کوي، هغه مسایل ختموي، که هغه په انفراسټرکچر کې دي، که هغه په هیلث کې دي، که هغه په ایجوکیشن کې دي، که هغه د هغوی پرسنل ایشوز دي. د هغې لپاره دا ځانان ښه تېري یو میتراوړه ویلفیر فاونډیشن یې جوړ کړی دی او هغه ټولو ستونزو له په شریکه بعزتي قوم یې غاړۍ ورکړې ده، د هغې لپاره سټرګل کوي. روډ یې انتهایي زیات برباد دی، په خپله پرې کار کوي، خو د دې د وس خبره نه ده ځکه چې د سټیټ ریسپانسبیلیټي ده. سټیټ له پکار ده چې دا روډ جوړ کړي. بجلي زما په خیال باندې په نش برابر ده، ډېره کمه کوزه ده بجلي. زیات خلکو سولرز لګولي دي. د دې سره دې نه علاوه سکولز چې کوم دي نو ما ته داسې نه ښکاري په دې علاقه کې لرې لرې سکولز دي، نږدې سکولز نشته. په کار ده د ګورنمنټ له منتخب نمایندګانو له چې هغه په دې کلو علاقو کې سکولز کولو کې. د دې سره سره د ټول مین چې کوم اپرچونټي ده په دې علاقه کې او غیر ښه اپرچونټي ده هغه ټوریزم ډیولپمنټ دی. که ګورنمنټ سټیټ منتخب نمایندګان په دې علاقه باندې کار وکړي، په دې میتراوړه کارو در باندې سکایلینډ او د سیالي ټاپ دا څومره ایریاز چې په دې باندې کار وکړي نو دا د ملمجبې نه ښه ځای دی، دا د ګبینجبې نه ښه ځای دی، بهترین لوکیشن دی، اوبه پکې شته، شینکۍ پکې شته، چرینده پرینده پکې شته، خلک یې مهمان نواز دی، په خلکو کې هغه مینه محبت شته. صرف او صرف کمې کې د کمې خبرې دی هغه دا دی چې دې ته پراپر کوریج نه دی ورکړی شوی، دویم فیسیلیټیز پکې نشته. د دغه تنظیم یو بل فعال غړي په خپلو خبرو کې شال نیوز ته وویل: سیمه یې لرې او د سهولتونو څخه محرومه ده، ځکه یې د امبولانس اخیستلو هڅه کړې وه. زمانه ما بخ زمان دی زمونږ علاقې ته د امبولانس ډېر زیات ضرورت دی. د هغې وجه دا ده چې دلته بیسک هیلث یونټس نشتي، نو د هغې په وجه باندې زمونږ ډېر زیات مریضان چې کوم وي هغې د اکسیجن ضرورت وي، هغه اکسیجن ورته په وخت باندې پرووایډ نه شي، نو هغه مریضان چې کوم دي زمونږ ایکسپایر شي، ډیت شي. نو د دغې ته مونږ وکتو او د هغې په بنیاد باندې مونږ امبولانس واغستو. زمونږ سره په دې امبولانس پرچیزینګ کې اورسیز ډېره زیاته منډه ترله وهلې ده. که یو طرف ته د کارو درې میتراوړې مشرانو او ځوانانو هڅې د ستایلو وړ دي، نو بل خوا د حکومت او سیاسي خلکو په کارکردګۍ هم ګڼ شمېر سوالونه پورته کېږي. جاوید ملنګ، شال نیوز، خیبر پښتونخوا، بردیر.